دلته د خوراکي موادو مغازه یا سټور چیرته دی؟ Where is the grocery store here? Where is the grocery store here? د هغه جنازه کله ده؟ When is his funeral? When is his funeral? دلته موټر درول منع دي. Parking is not allowed here. Parking is not allowed here. تو څومره غواړې؟ How much do you want? How much do you want? د هغه پرواز کله ده؟ When is his flight? When is his flight? زما راز وساته یعنی بل چاته مه وایه. Keep my secret. Keep my secret. Secret ویل کیږي راز ته. هغه را روان ده. He is coming. He is coming. هغه داسې نه ده. He is not like this. He is not like this. ما ته دې خپل پاسپورت وښایه یا پاسپورت دې وښایه. Show me your passport. Show me your passport. داسې خبره مه کوه یا داسې مه وایه. Don't say like this. Don't say like this. زه له تا سره مینه لرم. I love you. I love you. زه له تا څخه کرکه کوم یا نفرت کومه. I hate you. I hate you. ورک شه یا د دې ځای نه لاړ شه. Clear up. Clear up. بل یو راوړه یا دا مې نه ده خوښ بل یو راوړه. Bring another one. Bring another one. دا زما غلطی نه وه یا دا زما ګناه نه وه. It was not my fault. It was not my fault. fault ویل کیږي غلطی یا ګناه. سین هم ورته ویل کیږي سین او ګلټ هم ورته ویل کیږي. ته څنګه یې؟ How is it going? How is it going? ته څنګه یې؟ دغه موږ د how are you په ځای استعمالوو. How is it going? ته څنګه یې؟ څه شوي در باندې یا څه خبره ده؟ What's the matter? What's the matter? هغه ما ته ولې دوکه راکوي؟ Why does he cheat me? Why does he cheat me? cheat ویل کیږي دوکه ورکول، غولول، یو څه غلطوله. دا وروستی اخطار ده یا د اخیری اخطار ده. It is the last warning. It is
the last warning. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.